محبت څنګه یاري ده شکر یار مې د هجران سخته خواري ده مینوالو سنلاخ ته راورسېدو د لارې ویډیو ده ډېر زبردست دی ډېر خوندور دی که څنګه نو دا وګورئ دا د سنګلاخ ښکلې دره ده ښه راغلاست دا د سنګلاخ جمپ ده ویډیو څنګه ده خوند استه که نسته خوند استه که نسته کامنټس کې راته ولیکئ د غورځنګ ستان یم په میړانه قربان په جانا یم بې بلاله پریشانه یم بې بلاله پریشانه د سنګرمل مې جیبا په څېره د تورین پور ورسره د تورین پور ورسره ده سترګې سرې د غزې یار مې په غوسه ده چې درو مې جانان مې تورین پور ورسره د تورین پور ورسره ده سترګې سرې د غزې یار مې په غوسه ده چې درو مې جانان مې تورین پور ورسره د تورین پور ورسره ده یو یې ملګری زیری ده بل یې سجاد بل روحاني ده ډېر ننګیالی روحاني ده ډېر ننګیالی روحاني ده سلامونه راورسېدلو سنلاخ ته د لارې ویډیوګانې به تاسې لیدلې نه یې به م لیدلې خدای خبر نو ملګري له موټرو کته سو یو ور یې درته معرفي کوو دا ستړي مه سئ ځوانانو راورسېداستئ له خیره خیر سره ورسېدلو ښه سنګلاخ ښکله درې ته شیشه ته ورسې سلامونه او نیکې هیلې ملګرو ښه یاستئ خیرات ته قراري ده راغلو د سنګلاخ ښکلې درې ته ماشاءالله د الله نظام ده بس ښایسته دره ده ښایسته طبیعت ده دلته یو چینه ده ډېرې ښایستې اوبه دي همالته ورتېرېږي ځئ 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 تیر دوستانو ملګري تیریږي ورسېږي تاسې هم حرکات او ځوان دی ځوان څومره تیز وه ځه دوستانو وار دې ما ده تېرېږم له خیره خدای دې کړي خیر یا الله مددګار راځه وروره راځه ډېر اسانه ده ځم اول دغه یم راځه زر کوه زړه وکاله زمری راځه راځه اوبه ته مه ګوره سیخ ګوره سیخ راځه 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 زر کوه راځه یاره دا ویډیو پوره راسي هله دوستانو دا ملګری مارخطا ده راځه
دوستانو زموږ ملګری د دغه له اوبو چې راتېرېږي نو خدای دې کې خیر تاسې وګورئ چوکا یې نه شي ډېر چوار دا ولا راسه اور مشکلات زیاتې نهر بنده راورسېدو په خیر د سنګلاخ ښکلې درې ته او ملګري دي را سره انډیوالان دي والا دا اوبه ډېرې خوندورې دي دغلته چینه ده له دغه چینې ډېرې خوندورې اوبه راځي او ډېرې یخې یعنی فکر وکړه 15 ثانیې لاس پکې نسې کته کوی دومره یخې دي مخکې کله راغلی وې دلته یا مخکې راغلی و څونه وخت یعنی یو کال مخکې راغلی یو کال مخکې ما اول ځل دلته راغلی تاسې اول ځل د خدای دې هر کله راغلی خیر موږ تا مېلمه یو آباد اوسې خیر اوبه خو وینئ دوستانو پاس یې اخلو ځه بیا راځو ځئ ځئ ویډیو ده ویډیو ځئ ښې ځئ بلال خان ولاګ یوټیوب چینل درنو مینوالو کتونکو په سلامونو نیکو هیلو او احتراماتو مو هرکلی کوم له ملګرو سره د میدان وردګو ولایت جلیز ولسوالۍ سنګلاخ درې ته په چکر راغلي یو طبیعي ښکلا لري نو د ښکلا صفت یې ضرورت نشته چې موږ ښکلا صفت وګورو تاسې په خپله وګورئ او د موږ سره اوسېږئ دوستانو زه د ملګرو په طرف ډاکټر صاحب ته ورځو یو شعر دا وچ د شعر ځای ده شیر شاه بای وطنه څه څه به دې یاد کړم چې شهیدان دې یادوم ژړا راځي نه وای سترګې چې په سترګو کې له سترګو سره سترګې شي سترګې به له سترګو نه د سترګو حیا څه وکړي او سترګې راته سترګې د چا سترګې سترګې نه ښکاري او سترګې هغه سترګې وې چې ما په سترګو ولیدې وای کافره موسیقي د مقدس میدان کې غاپي ګډیږي دم په دم ورته ډمانې مسلمانې جاوید لالا د وخت یو شعر ته ووایه وای کسی هغه کسی چې د یار په کسی 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 ورک دي شي هغه کسی چې بې د یار له کسی کسی وای د ثناالله جان همدرد یو دوه بیتونه دي وای سترګې مې کافرې ګناهګارې دي ماښامه وا د بنګو څه لوړې هوارې دي ماښامه نورې دې ما له یاده زیاره زه خیر ده خیر دی د وطن باره کې ووایه وای جانانه دومره په ما ګرانې چې ته سنګلاخ ته ځې مین دې کړم ملګري راکته کېږي پاس نو کته ځو ایوبو خواته ځو هلته شاعري کوو البته چې زما شعرونه دا فتنګ ټول له یاده وتلي دي خو زه به یو څو ټپې درته ووایم بلال خانه اوهو مازدیګر مه ګوره ما ګوره اوهو مازدیګر تلویزه به کله کله یمه اوهو دا مازدیګر چې څنګه تیر شو اوهو داسې به تېره شي دا ستا لیونۍ مینه اوهو د مازدیګر زیړی الماره اوهو پر هغو وایه د رنځورو سلامونه ډاکټر صاحب محترم ما ته یادوري وکړله چې هغه نوی ډریور څه ویل چې وي
قصه دې وکړه وروره خو لنډه به په دې کوپو ته ډېره اوږده قصه ده خو لنډه به وایو پوه شوې تونس مې وروره وتلی وه له هرات نه دا چې ووتو مات نو خدای وروره ګله دا موټر وروره هلته دروله به د کور مخکې خود لږه ده وروره را مې اوس د چینې سره مې مینځم چې مینځم یې وروره ګله دلته د ما ډېر کلک ملګری دی عبدالواحد یاد دی په خیر اوس خارج کې ده په فرانسه کې ده یاد دی په خیر دی او سلامونه د ټولو مسافرو ته ټول د خدای پاک وساتي ټول ملګري انډیوالان د خدای ژوندي لري خو خیر دا مې د موټر مې نو پرېوی وخت کې چې جګ شولم موټر مې چالانده کړ و چې هر څه کوم وروره دا خو دې ګیر ته راسې نه کوم دغه نه چې دا بریک ونیسم خو خیر بار اول و نو چې دا اتومات موټر مې هملته ولید چې وچلاو یو وخت کې چې ګورم چې دا انډیوال د موږ عبدالواحد راغی دا نو نه را سره غږېدا نو لرې راسکناس 17 متره به لرې وه خو چې هر څه کومې دا خو دې راسې دا ګیر ته هر څه خو خلق مې ورته په کله کته کېږم کله به جګېږم خو بالاخره دا ملګری مې راغی عبدالواحد و خلک دا خواستی نه غږېږو سره خفه یاست بیخي نه غږېږو و خلک دا خواستی خو خلک د چوکۍ نه داسې ورته په څنګ شولم بلې خلک دې راجګ سي یو وخت کې چې څوک بیا دې راته کاندې وایي خلک دې دغه نیسي دا د مساج بریک بال هغه دې بیا داسې راولي دې ډي ته و خلک دې ډي ته کاندې مالې سعید وروره ګلزار ته هېڅ نو نه غږېږم نه ورته هم چې ښه و خو بالاخره دا کته څه یو وخت کې چې دا مې راستم دلته راوځم غوښتل مې چې لیوارس لاړ شم بیا مخې ته حرکت کړم خو کلک مې بریک نیول بیا راغی خلک دې راکته سي دا دې دلته بوځي خلک دې راکته سي دا دې بوځي پوه داسې دې کاندې خو خیر راکته سلم یو وخت کې چې څه خلک دې دا نیسي دغه سور علامت چې دا د لیوارس ده اوس آر ده مخکې هغه به سور علامه یې راته ویلې خو خیر وروره ګله ورجګ شوم بیا وروره ګله دا دې داسې کې بیا وروره ګله راست که دغه خلک دې بیخي راکته سي زه ورته دغه خلک دې بیخي راکته سي زه د خپله بیا یې ما ورته درومه کیا کور دې ودان هغه بله ورځ راغلی یاد دې په خیر اوس دې ته تللی په خیر راغلی و بیا د قصه مې ورته وکړه خو ډېر هغه هم زه ته زیات وخندلم ډېر ساتم مننه دا چې مهم څو بجې دي ورور ټایم څو ده ښه ورور ودرې زه درسم دغې خواته شیرشاه ورور شیر خلک دې ما نه ټېله کوي څرنګه زه نه سم پوه خلک دې ما سره نه غږېږي خلک دې موږ سره نه غږېږي خلک دې د مونږ ویډیو نه کړي خلک دې هندوانه تنه نه خوري ملګرو ګیله وکړه له دغه ملګري چې دا ناست دي دا وینې تنه ښه ورور ته ولې داسې غلی ناست یې دلته هندوانه یې ځان ته ګیر کړی مونږ تا سره هغه کوو ټوکې ټکارې کول دا خلک دې هندوانې ته پښه باندې کړی وي رقم دا خلک هندوانې یې خوړلې دي خلک دې مونږ ته بېلي نه دی د جمعې ورځ مبارکه ده البته دا مې یوه د جمعې په شپه جوړ کړی وه وایي ټول عالم دې د قدم له خاورو زار شه ټول عالم دې د قدم له خاورو زار شه ستر لارښود د بشریت محمده او ستر لارښود د بشریت محمده مننه خوشحاله اوسې بلال خانه خوشحاله اوسې تېرې دي نو ویډیو کې تاسې وینئ تیاره غوندې ده ورور مینهوالو ته باید خدای پاماندي ورکړو که څنګه نو شاهد ورور مینهوالو ته خدای پاماندي ورکول خیره انشاءالله بله ویډیو کې بل ویلاګ کې ټول ملګریا مینهوالو ته خدای پاماندي ورکوو الله ماسا ملګرو ښه وخت ښه ژوند ولرئ خوشحاله او ارامه اوسئ ټولو مسافرو ته د یو خاص او سلامي خدای پاک ځانګړی سلام راسه ته راسه جاوید لالا راسه دا خدای پاماندي به ورکړو مینهوالو ته چې اتې تیاره ده ملګرو ډېره مننه
خپرونې نه ځوان شعر دغه مو ویلې چې تاسې خفه سوي نه یاستئ او ټولو مسافر ورونو ته خاصتا یو سلام. خدای دې خوشحال آرام آباده لري او د عفت جامې په تن ولري.